شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. سلامونه، ستړی مه شئ. تاسو ګورئ خبر نیوز او زه یم فیض الوهاب یوسفزی. نظر باچو په سر خبرونو. بنو په دومیل، نصرخیل، شیریخیل او پکا پهاړ خیل سیمو کې ترهګرو خلاف د سکیورټي فورسز مشترکه کاروایي کړې دي. سکیورټي ذرایع وایي چې د کاروایي دوران د درې مهم کمانډرانو په شمول 19 ترهګر وژل شوي. بل خوا سکیورټي فورسز په بنو کوهاټ روډ پل په بارودو مواد تباه کولو منصوبه ناکامه کړې او 10 کیلو بارودي مواد ناکاره کړي دي. سکیورټي فورسز بنو کې د ترهګرو موجودګۍ په خفیه اطلاع کاروایی کړې ده. آی ایس پی آر ویلي دي چې کاروایی کې نور 8 ترهګر وژل شوي ترهګرو قبضې نه وسله او ګوله بارود برآمد شوي دي. آی ایس پی آر مطابق وژل شوي ترهګر پولیس، سکیورټي اهلکارانو او عامو خلکو په ټارګټ کلینګ او نور وارداتونو کې کوي. د مومندو ضلع په یکاغون غلنی روډ نامعلومه ترهګرو یو کنکریټ پلانټ باندې حمله کړې ده او د پلانټ مشینري او ګاډي سوځولې دي. ریسکیو 1122 د 100 غنټو کوشش نه پس په اور کابو موندلې دی. د پیښې وروسته سکیورټي فورسز علاقه کې د ترهګرو خلاف سرچ اپریشن هم شروع کړی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدي ویلي دي چې څوک هم زموږ ځوانان شهیدان کوي هغوی ترهګر دي. د دغه ترهګرو خاتمې نه بغیر بله لاره نشته. د پښتونخوا پولیس اهل دي او ترهګرو مخنیوي لپاره مکمل صلاحیت هم لري. پولیسو لپاره د جدید آلات اغستو منظوري مې ورکړې ده. سهیل اپریدي دا هم ویلي دي چې پی ټی آی کار کوي نو ځکه ورته د صوبې خلکو په درېیم ځل موقع ورکړې ده. غواړم چې موجوده آی جي خپل کار جاري ساتي. د نوښار تحصیل پبو په داګ جدید سیمه کې د یو کور چت را پرېوتو پیښه کې 15 کسه په حق رسېدلي او 3 نور تنان سخت جوبل شوي دي. ریسکیو چارواکو مطابق په حق رسېدلي کسانو کې 2 ماشومان او 2 جینکې هم شامل دي. د ملبې نه جوبل کسان راویستي شوي دي او پبو هسپتال ته منتقل کړي شوي. ابټاباد بیرنګلې سیمه کې یو ګاډی جوړې کندې ته غورځېدو پیښه کې 6 کسان په حق رسېدلي. مړه شوي کسانو کې 2 طالبان هم شامل دي. ریسکیو چارواکو تر مخه ګاډی د بیرنګلي نه ابټاباد په طرف روانو چې بریک فیل کېدو له وجې لاندې کندې ته پرېوتی دي. د هریپور نه د قومي اسمبلۍ نشست اتلسم باندې ضمني الیکشن سبا کیږي. پولینګ به سحر 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې جاري وي. په دې حلقه 9 امیدواران میدان کې دي. اصل مقابله د مسلم لیگ نون د بابر نواز او د پی ټی آی حمایت یافته امیدوار شهرناز عمر ایوب ترمنځ ده. پنجاب نه د قومي اسمبلۍ په 15 صوبایي اسمبلۍ په 2 حلقو هم سباله ضمني الیکشن کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان ریلوے بهترۍ لپاره د عالمي ماهرینو خدمات حاصلولو هدایت کړی دی. ویلي دي چې د ریلوے نظام ملکي معیشت او مواصلاتو حوالې سره د ملا د هډوکي حیثیت لري. د ریلوے نظام بهترۍ لپاره پورته شوي اقدامات د ستاینې وړ دي. دې لړ کې شوې غونډې ته بریفینګ کې ویلي شوي دي چې پاکستان ریلوے بهترۍ لپاره په مختلفو منصوبو کار روان دی. د جماعت اسلامي امیر حافظ نے ویلي دي چې په خاندانونو او وراثتي سیاست باندې چلیدونکي حکمرانان ملک انقلاب نشي راوستی. موجوده واکمنو د ذاتي مفاداتو لپاره د ملک عدالتي نظام تباه کړی. لاهور کې د پارټۍ اجتماع ته وینا په وخت حافظ نه ویلي دي چې جماعت اسلامي به د نظام ټیک کولو لپاره مبارزه کوي. تمه لرو چې ټول سیاسي کارکنان به د حقیقي انقلاب لپاره د جماعت اسلامي ملګرتیا کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدي د ډیجیټل پیمنټس ایکټ 2015 منظوري ورکړې. د نوي قانون تر مخه اوس به د حکومت کاروبار او سروس سیکټرز کې د کیو آر کوډ په ذریعه ډیجیټل ادایګي کیږي. وزیر اعلی وینا تر مخه خیبر پښتونخوا د ډیجیټل معیشت لپاره قانوني فریم ورک معرفي کوونکې وړاندې صوبه جوړه شوې ده. اپر کوهستان مالیاتی سکینډل کې گرفتار 3 ملزمانو په رضاکارانه توګه 15 ارب روپۍ نیب ته د ورکولو درخواستونه جمع کړي. د ملزمانو په درخواستونو غور لپاره د نیب ایگزیکټیو بورډ غونډه د جمعې په ورځ رابللې شوې ده. پاکستان او افغان عبوري حکومت ترمنځ مذاکراتو کې د 1.5 لاک له وجې پاک افغان پولې په 2 مرز هم بندې دي.
د افغان کډوالو واپسۍ لپاره تورخم او چمن کراسینګ پوینټونه کولو دي. د پولې بندېدو له وجې 1900 تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د دواړو ملکونو تاجرانو په فوري توګه دا لارې بیا د کولولو مطالبه کړې ده. د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د پولیس ګاډي سوځولو مقدمه کې د پی ټی آی رهنما ډاکټر یاسمین راشد ضمانت منظور کړی دی. عدالت ډاکټر یاسمین راشد ته 1 लाख روپۍ ضمانتي مچل کې جمع کولو حکم ورکړی. د ډاکټر یاسمین راشد نورو 3 مقدمو کې دایر ضمانت درخواست باندې سماعت 25 نومبر پورې ځنډولې دی. وفاقي حکومت د سرو زرو په درآمد او برآمد لګول شوی پابندي ختم کړی ده. دې لړ کې د وفاقي کابینې منظورۍ نه پس وزارت تجارت نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. وفاقي حکومت د سرو زرو درآمد او برآمد متعلق قوانینو کې تبدیلي هم کړې ده. دې نه وړاندې وزارت تجارت 2 میاشتو لپاره د سرو زرو او قیمتي کاڼو په درآمد او برآمد بندیز لګولی. روانې هفته دوران په ګرانۍ کې 0.02% اضافه راغلی چې ورسره د ګرانۍ مجموعي شرح 3.53% ته رسیدلی. د شماریاتو محکمې رپورټ تر مخه روانې هفتې دوران د سبزیانو، میوو او چینې په شمول د امروزه ژوند د استعمال 14 سیزونو په نرخونو کې اضافه ریکارډ شوې ده. نایجیریا کې وسلوالو د سینټ میریز کیتولیک سکول باندې حمله کړې ده. رپورټونو مطابق حمله کوونکو ځان سره 300 نه سیوا طالب علمان او 12 استادان تختولي. سټلایټ نه اخیستل شوی عکس کې لیدلی شي چې سینټ میریز سکول یو لوی کمپلیکس دی کوم چې پرایمري او سیکنډري دواړو برخو باندې مشتمل دی او په دې کې 50 نه سیوا ودانۍ شاملې دي. د روس صدر پوټن د یوکران جنگ خاتمې لپاره د امریکایي هم منصب ډونالد ټرمپ د تجویز ملاتړ کړی. خپل بیان کې د روس صدر ویلي دي چې یوکران سره جنګبندۍ او د دې مسلې د پرامن حل لپاره د صدر ټرمپ تجویزونه د مسلې د حل لپاره مثبت پرمختګ ثابتېدی شي. امریکایي صدر ټرمپ او د نیویارک نوی منتخب میر زهران ممداني ترمنځ ملاقات نیویارک کې مخ په سیوا کېدونکي ګرانۍ او د خلکو استوګنې بحران مخنیوي په معاملو خبرې شوې دي. ملاقات دوران صدر ټرمپ د نیویارک ښار پرمختګ لپاره د زهران ممداني هر ممکن مرستو باور ورکړی. غزه جنگبندۍ معاهدې باوجود د اسرائیل پوځ حملې جاري چې پکې 8 نور فلسطینیان شهیدان شوي. د فلسطین صحت وزارت تر مخه 15 کسان د غزه جنوبي سیمه کې 2 ځوانان قصبه کفر عقب سیمه کې 2 په ایشیا سیریز اولنې ټیسټ میچ کې استرالیا په 8 وکټو انګلند ته شکست ورکړ. د انګلند 215 هدف استرالیا 2 وکټو په زیان پوره کړی دی. استرالیا طرف نه ټریویس هیډ جارحانه 123 لبوشین 50 رنزونه جوړ کړي دي. شاندار 10 وکټې اغوستو باندې د استرالیا میچل سټارک د میچ بهترین لوبغاړی ګرځولی شوی. او موسمیاتو محکمې راتلونکي شپه روز دوران خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې د وچ او یخ موسم امکان څرګند کړ. موسمیاتو محکمې ویلي دي چې د دوران به د خیبر پختونخوا میداني علاقو پنجاب کې د شپې او سهار په وخت لړه خم وي.